أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله سو مخصوص شیونه دي چې د هغه د حرمت بیان کړي. من جمله د هغې نه شراب دي، جیوریدو چې دا زمانه جاهلیت نه نو چونکې خلکو په دې باندې عادت و هر چلیدل، خلکو شراب څښل، درنګې جیورۍ چې دي هغه هم کېدلې. نو چې کله په خلکو کې اسلام مضبوط شو، پوخ شو، بیا رفته رفته الله پاک داسې د یو شی په مسلمانو باندې بندو. د شرابو متعلق دا یکمشت نه دي حرام شوي، بلکې نمبروار رفته رفته اول یې الله داسې شناعت بیان کړ چې دا شی ښه شی نه ده. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. او صحابه ته خپل دا لګي چې دا شی ښه شی ده نه. بیا به پوښتنې کولې چې الله پیغمبر د شراب چې دا دې څه حکم ده؟ نو الله پاک ورته وایي چې دوی د شرابو پوښتنه دې نه کوي. دا ورته وایه چې په دغې کې څه فواید دي او نقصانات دي پکې. واسمهما اکبر من نفعهما. نقصان او ګناه دا د دوی د فایدې نه ډېر ده پکې. بیا چې کله هغه د علي رضی الله تعالی عنه واقعه وشوله چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دعوت کړو، نو علي رضی الله نور لوی لوی صحابه و پکې. نو ځینو کسانو شراب وڅښل، علي رضی الله خپل د وخت شراب وڅښل او د دې نه بعد د لمونځ وخت راغی. جامع ته د مخکې شو چې آیتونه سورة الکافرون یې تېراو، قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. په ځای اعبد ما تعبدون چې دغه سره معنا بالکل الټا شي. د لا اعبد مطلب دا معنا دا چې لا اعبد ما تعبدون چې د کومې شیونو تاسو عبادت کوئ زه د هغې عبادت نه کوم. خو چې لا نوې سره وایي بیا معنا شو چې اعبد ما تعبدون، زه عبادت کوم د هغې شیونو چې تاسو عبادت کوئ. بیا هم الله پاک مکمل په حرام نه کړل. الله دا ورته وایي چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله د نشې په حالت کې وئ بیا لمونځ مه کوئ حتی تعلموا ما تقولون، تر دې پورې چې دغه اثر کله د نه لوړ شي او پوهېږې چې زه اوس په دې کې څه یم په لمونځ کې، نو بیا لمونځ کوه. بیا همداسې څو نقصانات وشول. نو آخر نبي علیه السلام هم پریشان و. عمر رضی الله تعالی عنه دعا غوښته چې یا الله اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. یا الله زموږ دپاره په شرابو باره کې شرابو متعلق کامل بیان بس یا الله وکړي چې یو طرف ته خبره شي. نو الله پاک دغه آیتونه نازل کړل چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. په آخر د بل آیت کې فهل انتم منتهون چې الله فرمایي شراب دی، جورید او دا دی او دا دی، دا بالکل ګندګي دو مخصوصه داسې شی ده لکه مخصوصه ګندګي چې کسې او د شیطان ولا عمل ده. نو لہذا فهل انتم منتهون دغې نه آیتو سے منع کېدونکي منع کېږي که نه. نو چې کله دا آیت نبی اسلم تلاوت کو عمر رضی الله چک چک ووایي چې انتهینا ربنا انتهینا رب، یا الله بس موږ رامانه شولو. بیا نبی علیه السلام حکم وکړ چې چا سره هم شراب دي دا به توی کوئ. د مدینې منورې په ګلوی کې شراب چې دا هغه وبهېدل او حتی چې په هغه لوښیو باندې هم پابندي ولګېدله چې دا به نه استعمالوي چې په کومو لوښیو کې شراب ایښي شوي وو، مټونو وغیره وغیره آی هم پابندي موت کړل. یو وخت رسې چې دا پابندي وه چې دغه شیونه به نه استعمالوي.
یعنی الوشي هم چې مکمل نفرت په ذهنونو کې نه پرېوځي حالانکې لوش او چې ووینځي خو صفا شي د ورځې بیا پابندي وي نه چې ګټه وي د لوشي د استعمال نه چې کله مکمل نفرت نه پیدا شو خو شراب چې دي دا په نص قرآني سره ثابت دي په آیت قرآني سره د دغه حرمت ثابت ده منکر د حرمت دا کافر ده چې څوک حرام نه مني دا کافر ده او شونکای حرام یې مني خو باوجود هم شي دا فاسق ته ګناهګار ده الخمر جماع الاسم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې شراب دا د ګناهونو مجموعات جمع کون کده دی وخت کې سړی په عقل پردارو شي د خور لور په تمیز باندې هم نه پیږي قتل د دنه دغه وخت کې کېدی شي زنا نه کېدی شي نور څومره ګناهونه بورې چې نبی اسلام فرمایي چې دا جړ ده نو لہذا دغه نه هر وخت سړی نفرت کوي او اجتناب کوي نو الله پاک دغه حرمت بیان کوي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر اے خلق چې ایمان وروړه دا خبره دا چې الخمر شراب چې دي والمیسر او جوړی چې دو والانصاب او انصاب جمع د نسبوندو بوت وی شین والانصاب او بوتونه چې دي یعنی عبادت ته بوتونو چې دا والازلام او ازلام جمع د ظلم دو او په غیش سره تقسیم کول چې دوی غیش جوړ کړي په به نمبر لیکل 1 2 3 0 نو بیا به اوس په الول کوي نه به حصے جوړ کړي یو حصہ دوه حصے درې حصے نو غیشه به وروسته که په هغه باندې 0 لیکلی نو دغه سړي حصہ نشته ده چې په چا باندې 3 لیکلی چا په نو ما باندې وروته دې ته بدرې حصے ورکړي دا دغه نه الله پاک دا مانک دا جوړي دو رجس من عمل الشیطان رجس دا ګندګي دو رجس مخصوصه پسترګه په حواس مخصوص کوي کومه ګندګي وي نو الله فرمایي دا داسې ګندګي دو من عمل الشیطان دی عمل دی شیطان ندی دغه شینا فجتنبوه نو تاسو دې دغه نه اجتناب کوئی زونونه وینه بچ کوئی زونونه وینه وسو تو لعلکم تفلحون دې پر تاسو کامیاب شئ انما يريد الشیطان خبر دادو چیرې دالری شیطان دې خبره ایو قیا بینکم العداوه چې دای واقعي کی چې او چې میان دې تاسو کې دشمنی والبغضاء او بغض فی الخمر والمیسر په سبب د خمر سره او د جوړی سره ويصدکم عن ذکر الله تاسو بند کی د ذکر دی الله جل جلاله نه دی یود دی الله پاک نا وان الصلاه تاسو بند کی دی المننا فهل انتم منتهون نو آیا یو تاسو منتهون منکدون کی واطیعوا الله واطیعوا الرسول او تاسو اطاعت کوئ دی الله پاک او اطاعت کوئ دی پیغمبر واحذروا تسی زورونه بچ کوئ د معاصیونه د مذکور معاصیونه تسی زورونه بچ کوئ د الله پاک د مخالفتنا فإن تولیتم کچرته تسی روګردنی وکړه اعراض مو کړه الله پاک دی او د الله د پیغمبر د اطاعت نه فعلموا پس تسی پوه شئ په دا خبره باندې انما علی رسولنا البلاغ المبین چې خبره دا چې د پیغمبر د امزبان دی البلاغ المبین رسول دی واضح خبرې دی رسول دی واضح پیغام دی جبر پچا نشتا کدی دغه باوجود هم څوک د مذکوره ګناه کوي نو بیا الله پاک هغه تخپل سزا ورکوي لیس علی الذین آمنوا اوس مسلمانو ځان کې دا سوال پیدا شو چې ټیک تو دا خو شراب حرام شول او چې کوم مخکې کړي دي دا خو ډېر مضمون بد شی و خو د دغې سره زنه د صحابهو چې هغې سره د نه پابندی چې پابندي ټیم په نه وار چې شل لکه موږ خپله بوتلې څای شي مړی نه بعد داسې شراب په دې نه ډېر استعمال و عثمان رضی الله سره د مالدارۍ چې لوی مالدار و شراب و کتران هم نه دو استعمال کړي په جاهلیت زمانه کې هم درنګ ابوبکر رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې جاهلیت په زمانه کې هم شراب ته نه د نږدې شوه درنګ بدعملۍ وینې نه دي شوي نو الله ورته ووایي چې خیر د که مخکې کوم څه دې نه شوي دي هغې وخت کې خو مو پابندي نه ولګولې نو هغه مې دې ته معاف کړي خو اوس دغې نه بعد چې دي بیا به نه کوئ لیس علی الذین آمنوا نشته په هغې کسانو باندې څه ګناه آمنو چې ایمان یې وروړه د وعملو الصالحات او عمل د نیکۍ وکوي جناحون څه ګناه په نشته فیما په هغه شی کې طعمو چې کوم دوی خورو کړه ده د اجورۍ نه یا د شرابو نه یا د اجورۍ د پیسې نه اذا متقوا په هغه وخت کې چې دوی اتقوا زونونه سوتی زونونه بچ کوي د شرک نه و آمنو او دوی ایمان وروړه ده وعملوا الصالحات دوی عمل دی نیکۍ کوي د صالحاتو کوي ثم اتقوا
بیا دوی زړونه بچ کوي د محرماتو نه حرام شیونو نه و آمنو او دوی په خپل ایمان ټینګ من پوتې کیږي ثم اتقوا بیا دوی زړونه بچ کوي د مباحاتو نه یعنی یو جائز شای دا ډېره پیدا پکې نشته عام دی الله دې پر نه کوي حالانکه ګناه پکې نه وي چې څه پیدا مې پکې نشته لہذا دا نه کوم واحسنوا دوی احسان کوي نیکی کوي والله يحب المحسنين الله جل جلاله پسند الله پاک محبت سوتی المحسنين د نیکو کارو لرا یا ایها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورماحكم صحابه کرام چې کله د عمرې د پرتلله نو په دغه وخت کې د مدینه منورې نه چې کله په 3 میله فاصله باندې لوړل ذل حلیفه یو مقام ده چې کله هم مکه معظمه ته د مدینې نه درمه دغه وینه به احرام وتړي احرام چې کله وتړی شي د احرام خپل پابندۍ دي یو دا چې ګندلې شوی کپڑا بونه وندي کا خط وی کمیس وی کپړدوګ وی نو بس لانګ به وي او دا رنګ یو دغه پړکای دا به په خپل ځون منر بدل کې دا احرام ده نو په دغه دوران کې خوشبوئی استعمالول چې دا نه دي صحیح دغه رنګ وشته کټ کول دا نه دي صحیح او درنګ شکور کول چې دا نه دي صحیح دا پابندي دو اوس په الله پاک امتحان په صحابه دار وو چې چون کې حرام حالت وو نو شکور چې عام ممنوع شو حالانکه حلال شاید حلال ته چې اوس په نه کوي نو دغه شکور دا زنګلی کوم غوي چې دی یا د مرغی چې دی دا به داسې نږدې وي تر چې سلوس په هم پته راو نه بوې نتلل پولوس نیوای شل په غیشي ویاشل په نزی ویاشل او د هغې پروات نه خو الله په طرف نه پابندي وه چې ودره چې اوس دوی څه کوي نو ګوره دا مخکې د اصحاب سبت موږ واقعه بیان کړله په هغې الله پاک امتحان ورواستو چې د هفتې پورې باندې به د کبو نه شکور نه کوی نو امتحان دی الله په اوس دا چې په دې هفتې پورې شکور ما کوي د دې نه دوی منع کېدای شول خو لیکن دا ګناوې نه پکې سبب ورته دا جوړ شو چې په دا عام ورځې کې به کابون چې و دا داسې ډېر نه و او بې کې به ژور و د هفتې پورې باندې په دوی پابندي وه نیوای به شل نه کابون به داسې نیغ نیغ په بې کې پوسه شورېدل چې خدای پکې چې ودر چې څه کوئ خوا ناکام شول هیلې شروع کړې او کابون شکور یې وکړه د هیلې په وجه باندې الله خنزیرون بیزګرونه جوړ کړل اوس دا امتحان په صحابه باندې هم روغه چې ودره یو خو دا چې شکور مثلا ته که نسې په ستړي باندې به یې نسې ستړي دو پکې پابندي هم در باندې اوس په وایي چې چلو نه یې نسه پابندي در باندې خو چونکې په نیولو کې مشقت ته اوس چې کله پابندي در باندې روغلله او شاید ته مهیا ده چې ته اوس بیا څه کوې اصل د ایمان امتحان دی دغه ده کله ګناه باندې سړی چې کله قادر دی بیا خو چې مو تو بعد زه بزرګ یم خو چې کله د ګناه مکامله وشي اوس ته زړه کې د خوف د الله وي که نه نو ته به اوس د ګناه نه کوې اوس چې دې وخت کې ته ګناه نه کوې پته ولګېده چې د الله مینه دې هم په زړه کې ده د الله خوف دې هم په زړه کې ده نو الله د هغې بیان کوي یا ایها الذین آمنوا ای خلکو چې ایمان وروړه ده لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوه دې به اوس لاړ مثال اوس لکه په موږ ټول په دا امتحان کې مبتلا یو موبایل د هر چا په جیب کې ده په دې موبایل هر قسم ته ګناه کېږي په قادره هم د هر څوک اوس که د الله خوف دې په زړه کې وي نو بیا ورته دغه موبایل چې دا غلط نه استعمالوي که د الله خوف زړه کې نشته بیا به غلط نه استعمالېږي یا ایها الذین آمنوا ای خلکو چې ایمان وروړه ده لیبلونکم الله بشیء من الصید تنالوه خامخا به الله تاسې امتحان اخلي بشیء په څه شی سره من الصید د شکور نه تنالوه چې دغې ته ورسیږي ایدیکم لوسونه د تاسې ورماحکم او نیزې د تاسې لیعلم الله من یخافه بالغیب لیعلم الله دې پوره چې الله پاک ظاهر کی هغه کسان لیعلم معنا په اظهار کوو الله ته هر څوک معلوم دي چې نور ته الله پاک وشي چې اوک صداغه هم خلق دي چې سارا د ایک قدرت او د طاقت په ګناه باندې په نافرمانی باندې بیا هم د مونږ ډریږي نه کوي من یخافو بالغیب چې څوک ډریږي د الله پاک نه بالغیب په غیبه کې فمن اعتدى بعد ذلك څوک چې تجاوز کوي زیاتای کوي بعد دغه مذکور حکم نه وله عذاب علیم دل رب عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ای خلکو چې ایمان ورته تاسو مقتل کوئ د شکور لرا وانتم حرم حال دی تاسو حرم د احرام حالت کوئ ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم اوس که چیرته چا
یو شکور چې دا هغه یې قتل کړ د احرام حالت کې یې قتل د ځناور وکړ نو د دغې بدلا به څه ګناه خو چله وکړه که قصدن یې وکړه ګناه وکړه او که چېرته مثلا وینه هېر شوي وي چې احرام حالت کې یا بې وسر وینه قتل شو نو بیا به هم بدلا چې دو د هغه دو چې د کوم ځناوره مثل میلویږي نو د هغه شی ځناوره دا به وخورې او دا به حرم ته ورسوي هلته کې به قربان کې په فقیرونو باندې به صدقه کې لکه مثلا شترمرغه دا د مړ که د دغې بدل چې دا مثل دا فقهای کرامو اوښ لیکله ده چې اوښ به وخورې هلته کې به حرم ته بوځي او دلته کې به دا صدقه کې دارنګې ځنګلي هغو چې د نیل ګای دا د مړه کړله شکور دې کړله د دې په بدل کې بل هغه وخوړه هرن د هغې په بدل کې وزه وخوړه نو او د کومې اشیاو چې مثل نه وي لکه مثلا اوس وړیکه مرغای ده چرچڼه د څه دي د هغې بیا خو دا د کوم شی چې وخولې هم دا په خپله به ته نه وخولې هغې زوی کې دوه کوم عادل کسان چې سمجدار پویه کسان چې هغې ته به وایي چې د دغې ځناوره مثل څه شی ده څومره قیمت سره به میلاو شي نو چې دې ته وایي چې په دومره قیمت باندې به دا شی وخورې که به یې نه پس ته وخورې او بې رسی او که به د دغې مثلا ځناور نه میلاوېده نو اوس د دغې کوم قیمت چې د هغه صدقه کا نیم وږي یعنی په کام دوه وږیا غنم یا د هغې قیمت په فقراو صدقه کا او که چېرته بیا دا هم مثلا نه میلاوېدله بیا به د نیم وږي په مقدار باندې وای ورژاوې نه لري یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتل منکم متعمدا څوک چې قتل کړي دغې ځناور لره منکم د تاسو نه متعمدا قصدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو بدل دی فجزاء نو جزا بدلای مثل دی هغه ځناور دو قتل من النعم چې قتل کړی دا د ځناورونه يحكم به ذو عدل منکم فیصله وکړي به په دغه مثل باندې ذو عدل دوه کسان انصاف ولا سمجدار منکم د تسنا هدیم بالغ الکعبه او کفاره طعام مساکین هدین پال کون دی چې دا به هدیه بوي تخفا بوي چې رسیدلی بشي رسیدونکي بوي الکعبه کعبې ته یعنی حرم زمین ته او کفاره طعام مساکین یا کفاره دی خوروک ورکول دی مسکینونو ته او عدل ذالک صیاما یا مثل دی دغې خوروک صیامن رژې لرل دي لیذوق وبال امر دې پوره چې دی اوسکي وبال امر انجام دی خپل فعل شنیعه عفا الله عما سلف معافي کړي الله جل جلاله عما دی هغې لره سلف چې کوم مخکې وینه شوي دي ومن عاد فینتقم الله منه هغه څوک چې هر واپس شي دغه محرم شی ته یعنې یو ګناه د یو ریکړه بیا یې کوي فینتقم الله منه الله پاک په انتقام نه خولي والله عزیز ذو انتقام الله جل جلاله غالب ذات ته صاحب د انتقام ولدا واخر دعوانا